ولقد اوحينا الى موسى ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا. دی آیت نرستا د موسی علیہ السلام د هجرت واقعا ذکر کئی تر اخره پوری، بیا به تخویفی اخروی ذکر کئی، واقعا د آدم علیہ السلام به ذکر کئی او تخویف دنیوی به ذکر کئی، تسلیه به ورکئی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، او آخر کې با زجر وی او دلائل عقلیه به پیش کئی. ولقد اوحینا الی موسی، یقینا من وحی کلیوا موسی علیہ السلام ته نصر بعبادی، د شپې بوزه زمنګ بندگان، زما بندگان چې د شپې بوزه هجرت دپا جوړه کا د دې لپاره طریقه، زر معنی د ذکر جوړول، جوړه کا د دې لپاره طریقه جنسی معنی مراد لارې، ډېرې لارې جوړې، مراد د طریق نصره طرقه زکې ولار نه مراد، جوړې ولکا په دریاب کې لارې یبسا یابسا وچه، لا تخافو نبیریږي تا درکا دلاندې کودلو د فرعون، ولا تخشاو نبیریږي د ډوبېدلو نه، درکن من فرعون او تخشا من الغرق، دایره بنی رغ. ورپسې شو فرعون سره د لښکرنا با په معنا د ما سره ما جنوري، پټ کو دی لرا من الیمی د دریاب نه، ما غشیهم چې دی پټ کړل. اصل کلام دسیو غشیهم، ما غشیهم، من الیم چې بیان دی د ما غشیهم لپاره، او دلته مبهم اول ول ذکر کو عظمت شان د دریاب دی وبو ته اشاره کا، سو عجیب وبو چې دی لاندې سلبس. وازل فرعون قومه وما هدى، خطا کله او گمراه کله فرعون خپل قوم لرا، وما هدى السملار وتنو خودله. اگر چې سورته مؤمن کې براشي نه اجتماعات کې فرعون ویل وما اهديكم الا سبيل الرشاد، ویل زرت السملار کې پته ولګی چې سملار دې نه خودره. یا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم، ذکر الامتنان على بني اسرائيل، اے بنی اسرائیل یقینا من خلاصے در کله تاسو ته من عدوکم تاسو د دشمننا، ووعدناکم جانب الطور الایمن، منګه تاسو سره وعده کړی و جانب الطور دا مفعول فيه دا، زه وعدم د سره کړی و په کمزه کې په جانب د طور ایمن کې، چا ویل چې دې ته مفعول وی علی التوسع، وعده میرے سره کلی ور جانب الطور الایمن، او چا ویل عبارت په حذف د مضاف سره وعده جانب الطور الایمن. وعده خې د موسی علیہ السلام سره کلی و ټول ته ولی نسبت کو، زکه زمه شری وی د دې پایده ټول قوم ترا ګرځیدا، زکه نسبت ټول ته. الایمن صفت د جانب د پا هغه طرف چې کوم خي طرفو. ونزلنا عليكم المنّا، منگل علیکلے پتا سبحان المنّا ترنجبین والسلوى ومرزان، کلو من طیبات ما رزقناو، من قلنا لهم دامی و تویلیو، خوراک کوئی دا فاقو آغسنا چه منگ در کی تاستا، ولا تطغو فی، سرکشی پا کما کوئی بالادخار، ظان تحلیل و تحریم مجعوی، گنه لازم بشی پتا سو زما غضبا، او هغه څوک چې لازم شو په دبانې زما غضبا، یا چې په نازل شي نازل بشي زما غضب په چا باندې چې نازل شو زما غضبا، فقد هوان یقینا هلاک شو، هلکا وسقطا، وانی لغفار، او زما فی کون کې مال من دا چا د پاره تابا چې توبه ویستل د شرک نه او ایمان راوړ عمل وکنه کا، ثم اهتدى بیروان شو پسمل آروان، احتدا سره استقام علی السنت والجماع، قرطبی ہوئی سنت د نبی باندې روان شو او د ټولو مسلمانانو چې کملاری پاغي دی روان شو. وما جلک عن قومک یا موسی قال هم اولئک علی سری، دی آیات کې دو قول دي، دوا تفسیر دي پر آیات کې. یو تفسیر دار چې دی آیات کې الله تعالی وما جلک عن قومک یا موسی، موسی علیہ السلام ته
الله ویلی چې ځان سا او یا کسان راوالا تور ته. خو موسی علیہ السلام چې دی او یا کسانو نه لګ مخ کلا. دا تفسیر زمه شریک کړي علامه ناصر کړي اکثر مفسرینو کوي. دا غي په نسبانه معنا د سرا وما جلکا سشی په جلتی راوستلو تعالی را عن قومکا د خپل قوم نه د دې او یا کسان نه تمخکې ولې رااله. اے موسی علیہ السلام ته لهم اولای علی اثری دغه او یا کسان زما پسیر روان، یعنی مقصد دا چې هغه را روان. واجل تو الیکا ربی ز ما جلتی وکړه ته زما رب دې پارا چې ته خوشاله یې همیشه پارا یا خوشاله شي لکه جلتی می زکه وکړه. الله مناصر وی مقصد دلته داو ادب تعالی خود موسی چې غلطی دی وکړه په دې باوت مشر د قوم لئی پکار دی چې هغه دی ورست راځي د قوم او دغه وجه چې الله لوط علیہ السلام ته ویلو تفسیر است زویل چې کله هغه هجرت کاو وتبع الله لوط علیہ السلام ته ترست زپدی بس دې کې وی غلطی د موسی علیہ السلام نه دا وشو چې د مخ کې وللا د خپل قوم نه او یا کسان نه مخ کې دا توجیه ده خدا توجیه صحیح نه ده بلکې دې کې اولنې میقات ته دوی میقات خبره نه اولنې میقات موسی علیہ السلام ته الله ویلو راشه تور تا تعالی تورات در کومه او موسی علیہ السلام د وخت مقرر نه لګي او څو ورځې مخکې لاړ. الله تعالی وما عجلکا سشی مخکې راوستو تعالی د قوم نه اے موسی ولی مخکې رالی تا ته خو ما تیم دا نو خو دی نو دو ته ویلی الله هم اولای علی اثری اصل کې دی ما جلکه کې لګي اشاره و دې خبره ته چې د قوم دی ولی دسی پری خودو نو دو ته ویل الله قوم ذکر سی پری خودو چې هم اولای علی اثری اغه زما په نقش قدم روان دي اغه تما دین خودلې دی او اق دین کوي کم چې تما خودلې او زلګ مخکې ذکر عالم چې واجل تو الیک ربی لترضا اثری معنا بدل تسکه کم دین چې تما خودلې داغه په نقش قدم روان دي لګ زلق جل ذکر عالم ربا چې لترضا چې ته خوشاله شه واجل تو الیک ربی لترضا. قال الله تعالی اجتهاد کې خطا شوی ولی دا توجیه غوړه ذکر چې سامری چې خلک گمراه کړي او دای په اولنی ملاقات کې گمراه کړي په دویم کې نو گمراه کړي. زک حیران هم دیته چې ځنې مو مفسرین دي کې ولې د سي په غټه غلطۍ کې واقع شو زکه دی آت نه کار مالینی کې چې دا ولنې ملاقات او دا دویم ملاقات نه لري. قال الله تعالی فینا قد فتنا قومک من په امتحان کې راوسته رستا قوم ازمیختم کړی امتحانم کړی ستا په قوم باندې ستا نرستا تو چې تراغله کنه پدې باندې ما یو امتحان راوست وازلهم السامری او گمراهی ترا بللی دیلرا سامری سامرا اسم القريه او دې دغه کلیونه زکه ته به سامری وا ځنی چاویل چې دا د قبیله ده سامرا هغه قبیله ته د نسبت کی او د نوم چې نه دا نوم د دم موسی لکه څنګه چې موسی علی السلام نوم موسی دایل لقب ولک نسبت یو دا وازلهم الصابرین. وسم په عربو کې ځنې ممالکو کې د يهوديانو یو قبیله نه یو ډله ده هغه ته سامرا وایي. داغي يهوديانو د نور يهوديانو نه دا عادت چره بدل دي خلق وانت خلق دي لاګ. فرجع موسی الى قومي غضبانا
واپس شو موسی علیہ السلام خپل قوم ته په داسې حال کې چې غوسه او ډکو د غم نه. وی ویلی زما قومه ولی وعده نه وکړی ستاسو رب وعدن حسنا وعده ښایسته چې تورات درکوي وتا دا ښایسته وعده وکړه یا وعدن حسنا سره جنت درکوي با په توحید باندې. نو فتعالی علیکم العهد ایوګد شو پتاسو زمانه د توحید ډیره تیر شله یا د کتاب د درکولو وخت ډیر تیر شو. نو پاخلبتم موعدی دا غزه به دې سره ولګي تاسو زکه زما د وعده د پوره کېدلو نمخ کې زکه خلاف کړي چې ولی ما ډیر وخت تیر کو. فاخلبتم موعدی خلاف کو تاسو موعدی د توحید او زما د خبرې نم خلاف کو مخکې د پوره کېدلو زما د وعده. ام اردتم ان يحل علیکم او کنا غواړي بلکې غواړي تاسو چې راشي پتا سو باندې غضب تاسو د رب د طرفنا. نو پاخلبتم موعدی صد وجنم خلاف کړي ولی وخت ډیر تیر ما ډیر وخت تیر کنا قصدنم د شکار کړي دي چې زما د وعده د پوره کېدلو نه مخکې خلاف کړي د الله غضب تم دعوت ورکړي هغه یو ته عذر وکړو عجیب عذر یو ته منطقيان دي ولدوان شق ویل نه منو دریم شق اختیار کوي ویل بلا وجوا قالوا هغه یو ته ویلې ما خلفنا من خلاف نه کړي موعده کا استاد وعدینا بملکنا پخپل اختیار باندې زمنګ د واسه نه ودا به اختیار نه دا کار شي. ولكننا حملنا لكن منتا نسبت شو اوزارن د گناهونو من زینت القوم د وجر کالو د قومنا منتری سامری ویلې چې را تاسو چې کوم سره درو سپینزر د پیراونیانو نه راوړي دي د خو مالی غنیمت ته او مالی غنیمت چیرې دا نه دی جایز تاسو. نو مونږ ته دا ویلي مونږ ته نسبت د ګناو کو د ګناهونو د وجر څانه چې تاسو سره ګور سره زرا غنیمت دا درسي. نو پقذفناها او غرزول منګه دی او تشلا دی زینت القوم لا پور کې موار چولې او پکذالک الق السامری او دغه شانتا سامری مخبل سرزر کالی ور تورات غټ کړي ولا جوړ کړي او ټول دا سرزر راوا چوي دي ته دا ول سوزول غواړي دا خو غنیمت مال دی. دا سي عجيبه انت عذر پیش کو د دې ګناه نه ځان بچاو خو بل تر ته سوچ نه کاو چې ځان له شرک کې اخته شو. دیو عبد الله ابن عمر ته وسره راغی شیو عبد الله ابن عمر ته ویری عبد الله ابن عمر محرم چې ویل په حالت احرام کې مچمل کی ویل سپیری. عبد الله ابن عمر ته ویری عراقیانو تاسو د رسول الله نو سه وجلو هغه ته پوس نه کېو مچا د مشت پوسونه زمانہ کې د وړو خبرو ته پوس کوي او غټه خبرو ته ځنی سره دا د ځان نه چې احتیاطي کا ځنی خلک دته په ځنی خبره کې احتیاط کوي. دا ځنی احتیاط چې وی دا د شریعت څخه خلاف دا د يهوديانو احتیاط يهوديانو د کار کوي کنه ځنی احتیاطونه کوي دا خو موږ غټه ګناه کړی چې مال غنیمت را سره کدا د دې لپاره ګناوي پکار دار چې دا خبره ته موسی عليه السلام کړي د سامری پر کا بری باب کې څه کار دی. فاخرج لهم جوړه کو د دې لپاره یاد کړي ول راويستو عجلن یوسخه جسدن چې هغه جسوا له خوارن چې هغه لپاره आवाजو ځنی چاویریو چې دینه حقیقتا څخه جوړ شوی او دا سي आवाज به هم کا. خو عبد الله ابن عباس ابن نقل دي د سي आवाज به نه کاوله کسن چې دا د کوره الله پیدا کړی چې کوم سخيري وانما كان يدخل الريح في دبري نو پيخرج من فيه د شعر طرف نه به
هوا پکې ورننوتله نو خولې طرف نه به شپېلې په شان اواز ته نه ووت. دغه جسد ټکې صریح دی په دې کې حقیقي سخی نه و، اسی جثه د سخي وه. معالم تنزیل وی گیر چاپیرا چې شپې سخی به شپېلې وواله که نه دی به تېنه گیر چاپیره ګډ شول چې سخی خو ویل بابا اله هم چغې شروع کړې خبرې شروع کړې. فقالوا هذا الهکم، وسې جمع صیغه راوړه. د جمع ولې راوړه؟ یو سامری نه شو کنه، د یو سامری سره بیا ډېر سامریان پیدا کی. یو د حق خلاف وکړي نو بیا یې ملګري را پیدا شي، پته سړي ته ولګي چې لکه سامریان خو ډېر شی دي. وی ویلې هذا الهکم، دا ستاسو اله دی، اله د موسی دی. فنسیا، ير کو سامری الله لرا یا ير کو کړه موسی علیہ السلام الله را. سامری ویل موسی علیہ السلام تله تور ته رب ویل دلته الله یې ير کړه. الله په رد کوي اول او فلا يرون يد دمر نه ګوري چې الله يرجو اليهم قولا، چې نو واپس کې داس خې ته جواب. ولا يملكون واک لري د دې لپاره د ضرر او نه د فائدې. بیا د عبادت ولقد قال لهم هارون من قبل، اول الله چې دا هارون علیہ السلام صفائی بیانای چې ګور دې باب کې هغه څه غلطی نه کوي. یقینا ویلیو دیو ته هارون علیہ السلام من قبل مخکې خسته دعوت کړو. اول ویل یا زما قومه انما فتنتم بی، تاسو گمراه شي وي په عبادت د سخیبانه. دا یو د تنهی عن المنکر وي، توحید ته دعوت واوره. ستا سورب چې رحمان ذات دا توحید ته دعوت. فتبعونی، زما خبر ومنئ. دا دعوت ته رسالت تا د رسول خبر ومنئ کا. واطیعوا امری، زما د خبرې د دین تابعداري وکي. دیتا دعوت وی شریعت تا سلور خبری راضی وی پیوات کی جمع کلے لگا پورا دینی بیان کرے. نهی عن المنکر توحید رسالت او دعوت ورکول ټول شریعت تا. قالو ناغی ویلے منگ با ہمیشہ پدی بانے آکی پینا من جوران، ہمیشہ بدل دد عبادت کو تردے پوری چھ واپس راشی منگ تا موسیٰ. قال یا ہارون ما منعکا، اول چرے هارون موسی علیہ السلام درې خطابات کې درې خبرې. یو د هارون علیہ السلام سره اول خبره کوي، بیا چرې د سامری سره خبره کوي او بیا د قوم سره خبره کوي. ویل هارون علیہ السلام، ویل موسی علیہ السلام اے هارون سشي مان اکلو تعالی را د سشي نه د نهی عن المنکر نه د شرک درد نه تسشي مان اکلو تعالی ازرایتهم ضلوا. کلا چې دی ولیدل دی ضلوا چې دی گمراهان شو، گمراهی اختیار کړنو تشي من کړو تعالی د دې د نهی عن المنکر. الله تتبعني، ولدي زما تابعداري نه کولا په نهی عن المنکر کولو کې. چاویری دا ما مناکد د دې مفعول الله تتبعني او لا پک زائد دے. سشی منکلو تعالی را زما د خبر منلونا ان تتبعانی. دریم قول دارے ما مناکا مدعاکا، اے هارونا تسشی را اوبللی نمانلو د خبر زماد. ما دا تویلی چه زما د قوم خیال ساتا تایولی نده ساتی. آیا زما د خبر خلاف دکلے، زما د حکم زما د دین خلاف دکړي. قال ویلی هارون علیہ السلام یا ابن اوما یا دا بی بچوڑیا منی سزما گیرا ولا براسی او زما سر منی سا. دسی معلومی کی گیرا پریخودل دا دا زلو انبیاء علیہم السلام طریقہ. او ذکر حدیث کی دیتے من سنن المرسلین وی زنی سنت فطری سنت تی چې ټول انبیاء په عمل کوي. یو پای کې سره ګیره دار ټول انبیاء سنت. فتح القدیر یو خبره کړي ګیره چې کم څوک وي نو ډیر عجیب خبره کوي. و ما يفعله بعض المخنثين من الرجال،
ګیره چې څوک وي دا د اجراګانو کار دی رسوي دا ښه کار نه دی لکه او ځنې اهل علم د سویلي چې د ګیري وال چې کله دې ته ثواب وي او جایز او تویدا به په بدعت اعتقادي کې راځي چې څوک یې وي او ځان او ته ګناګار ښکارېږي نو دا به په بدعت عملي کې راځي صحیح دا نه صحیح قول دا نه د ګیري لپاره حد نشتا صحیح قول دا حد معنا نه یې نه چې څومره دی ګیره و بس دسې پرې دا سبا ته نه ویل ځنې چا چې رسوي چې ګیري لپاره حد نه د دې خبره تعویل کې دی شو خو بیا رسته پسې بل شان ته خبره شوی لکه نه رسوي چې د غټي او د وړې څه فرق نشته د ماته پدې کې څه یو شان ښکاریږي دا قول غلط دی دا صحیح حدیثو خلاف صحیح حدیثو کې راغلي محمد رسول الله وي او فلها کله وي او فیر اللها ګيري زیات کوي نو دومره ګيره خو پرې خودل غواړي کنه چې څومره چې موسی عليه السلام پرې خو هارون عليه السلام څومره پرې خو انی خشیت ان تقول فرقت بین بني اسرائيل زیر دلما هارون عليه السلام وي چې تا بویلې چې دلې جوړی کړي دي په بني اسرائیلو کې دومره دعوت باندې نه کوله ولم ترقب قولي دا باندې ویلې چې ولم ترقب قولي دا په فرقت باندې عاتب دي تا بد سم ویلې چې فرقت بین بني اسرائیل او تا بد سم ویلې چې زما د خبره خیال دې نه کاو نو کړي لګ زما د خبره انتظار دی نو کړي دا به بیا ماته وي دوی مرسي وا چې دا پان تقول د پاسه اته زیر دلما چې تابویره چې ډلې جوړی کړي په بني اسرائیل کې زیر دلما چې دا خبره به کوله او چې ما ته ویلې چې لکه ما ندي جوړی کړي خو ولم ترقب قولي تا زما د جواب انتظار نه کوله ډیر به می تویل چې ما وته چې لک وکیل خبره تا خو تاب به زماره خبره جواب ته انتظار نه کوي قال فما خطبك يا سامريو استالوی څه مقصدو اے سامریا دا دویم خطاب دی ولی راسخه جوړ کړي دي خلکو دا خلک دی ولی گمراهی ترابري قال هغه توي بصرتو ماتا فتوا زه پویوما پاغه سبانه لم یبصرو بی چې دای پی پوینو هغه څه خبره و چې زه پی پویوما دای پی نه پویا ما ته رسخیر جوړولو چل معلومه دای ته پته نه یا بصرت بما لم یبصرو بی زما علم او پا خبر باندې چې د علم نو پاغي باندې ناغم بیام صحیح دقه شرک خبره توا ما ته د علم خبر شرک او خبر معلومه چې دې تنو معلوم فقبضت قبضه من اثر رسولي آیات کې یو د عامو مفسرینو توجیه ده په دې آیات عام مفسرین چې دغه معنا کوي عام مفسرین چې بصرتو بما لم يبصروا به مالی دله او هغه څه چې دای نه ولیدله څه شی مې لیدله اسدا جبريل مې لیدله او ته چې اس جبريل لیدله د سامری وای کله چې فرعون الله هلاکاو نو سامری په دغه وخت کې د ولید دا جبريل د اس پیلان دی ولیدل چې کوم ځای باندې به جبريل اس پکې خدا هغه ځای به شین کېدو او ځنې علماء د سی ویلي چې دی وړوکې او جبريل براتو د تربيت وکاو هغه وخت کې د اس د جبريل د خپل لاندې ځای لیدلو نو ما دا اس د جبريل د خپل لاندې ځای لیدلو فقبستو عام مفسرین د سمانه
مات یو موټی راخسته او دا غینه قبضه یو موټی من اثر رسول من اثر حافر پرس رسول داغه پاتې سوی داغه پود اسد جبريل نا اثر سره خطا حافر سوی او پرس اس داغه د پود لاندې د اس لاندې چې کم خټوا هغه میرا واخستلا پنبستها نو ما ولا وار چول دقه خطا پس شي کې دغه خطه د قبضه می واچوله پدې سخی کې دا سرو زرونه چې می کم سخی جوړ کړي وکذالک سولت لی نفسی دغه شان ماته زمانہ پس دا کار خسته دا توجیه وی بیت نه یقینا سخی جوړ شو لکه حقيقي سخی ته نه وی جوړ شو دا توجیه خو په دې باندې ابو مسلم سخرت کړي په دې توجیه هغه وی اول خدا نه چې په صحیح دلیل دانه ده ثابته چې کنه د جبريل د خپو چره هغه یخلی دلې او یا د جبريل اصلي دلې یو خدا په صحیح دلایل سره نه ثابت دوی مدار چې د څنګه لیدو نور چا ولې نه لیدو نور بني اسرائيل ولې نه لیدو یو دوی مدا خبر درې مدار چې کته سوچو کې نه جبريل په دبانې د رسول اطلاق چره کثیر شایع نه او الرسول کې الف لام یا حدیم ته نشي کولای چې مخکې نه غنې جبريل ذکر دی واقع ته اشاره وکړي بلکې د رسول اطلاق په موسی عليه السلام باندې ظاهر دی دریم نقصان پکې دی څلورم د سیدا چې دې توجه کې ډیر تقدیر راځي اثر حافر فرس الرسول دا دومره تقدیر د فصیح کلام سره ډیر بای پینځم اداره چې دې کې نبض ټکې ویلې نبض خو د نفرت په ځای کې استعمالي او کو دا مخکنی معنی شي بیا خو نبض چې بیا بد مینی په تور باندې به پکیدار چلی دا خطه چې کوم د جبريل د اس د خپو د لاندې کوم او به خو به د مینی په تور پکې چلی شپږم په دې توجیه کې نقصان دار چې موسی عليه السلام ته نه تپوس کوي د وجه د سخي جوړولو او دیو ته طریقه کوي چې څنګه می جوړ هغه ته ویل ما خطبه کده څه ته نه ویل چې کې په بنه تل اجلا خیر څنګه جوړ ویل مقصد دې پکې څه د وجه نه دا کار کوي د دې امور په بنا باندې راضي وي او سراج المنیر موي وی صحیح قول دا ابو مسلم دی لکه نو صحیح معنا بسنګ کو هغه به څه کو بصرتو زپوی او ما بمالم یبصرو بی چې دای پینو پیا ماته د شرک معلوماتو دایته نم پته نه او دانګي زد سخیپ جوړولو باندې پویدل ما دای پینه پیدل ماته پته ودا هغه څه چې دایته پته نه نو فقبضتو او میکلا قبضتن معمولی من اثر رسولی د تابعداري د پیغمبرنا د سمانه بوګ ومه کلام معمولی قبضه معنی څه نه ومه کلام معمولی من اثر رسول من اتباع رسول د تابعداري د پیغمبر لګ وخت می د موسی عليه السلام خبره ومنله او پنبستها واسمه پری خو در بیا ولی دې سکار کو وکذالک سولت لی نفسی بس نفس راته سکار خسته کو نو دې توجیه باندې هغه مخکې چې کوم شپږ اعتراضونه تل هغه یو اعتراض هم په دې توجیه باندې ناراضي لګ ما بس زما دا کار چره اسره حوا د تابعداري د وجه نه مې څه کړې زما څه خاص مقصد پکې نه و نه پسرا ترا غلط کار خسته کو قال او تویل موسی علیہ السلام فذهب زرزا فإن لك في الحياة ستار پر پجوند دنیا کې ان تقولا چې تبوي لا مساسا لا مساس لا مساس سره معنا یو معنا خو سره
چې لا امسو ولا امسو، زبم د چان لاس نه لګوما، ما نبم سوک لاس نه لګی. لا مساس دامن لا مساس زنه استادانو به ویل مخصن انګریزان دي ته وي چې ټچ می ناټ، ما سره ګوتې ونه لګوي، بیخینا نسان جدا ساتي. لا مساس معنا دا دویمه معنا د لا مساس دا چې بی لا مساس یعنی د چا سره بدنن نرسته یو ځای ژوند نه تیرې. لا مساس دا ابو مسلمی یو بل معنا کې لا مساس د نن نرسته به د خزو نه بیخي ځان ساتي، بیخي بداکار کې لا مساس من تاکه بس سری تو بیخی ختم شي. لا مساس مسوي رسیدل نساء او ترکات الله د نه سری تو ماده بستانه نن نرسته وته. وین لک یقین استاد عذاب د پاره موعدن یو وخت مقرر دی، لن تخلف او استاد به خلاف نشی کېده بعد الموت. ولی ګور لا اله کاغ الا تا چې الذی زلت علی عاکفا چتا می شوی پاغه باندې من جوور لنحرقنه سوزو بمنگ دیلا ثم لننسفنه بیا به اول سو دیلا په دریاب کې نسفا پاول زول سا. انما الهکم یقین استاس اله خو اغلا دې چې لا اله الا هو نشره بل حقدار د بندګۍ سوا دا غنا. وسع كل شيء علما، رسیدل لري الله هر شتا د علم په لحاظ سره یا راګر کړی دی الله هر یو شی لا په خپل علم کې. کذالک پشان د دې واقع د موسی علی السلام بیان کوم پتا باندې ځنې خبرونه د هغه پیغمبرانو قد سبقا چې مخکې تیر شي. تعویل ضمیر یو ته په اعتبار د ما سره راځي کوي، مخکې چې کوم حالات تیر شي دا ته ځنې بیانو او یقینا درکړې موږ ته د خپل ترنا ذکر د نصیحت کتاب، د یاداش کتاب. من ارزان هو چا چې د قران نه د ذکر نه مخواړاو نو یقینا د دې با يحملو پرتکې د قیامت پر ورځ باندې وزرا بوج د ګنا همیشه به دې په دې وزر کې. وسالهم یوم القیامت حملا او بد وید د دې لپاره د قیامت پر ورځ باندې دا پیټه بد پیټه وي. یوم ينفخ فی الصور فاورز باندې چې پوکې بو شي پشپېلې کې. مخکې ویلو د دې حقیقت مونږ ته نه معلوم، دومره مونږ ته پته چې رسول الله سورو قرن وته ویلي. قرن یو خر دی چې اسرافیل علیه السلام په پدې کې شپېلې आवाज به پکې. ونحشر المجرمین راجم بکو مجرمان یومئذ په دغه ورځ باندې زرقا زرق الوجوه مخونه به شنی لگا شین مخ چې کنه د دې توروالی تمایل لګ یا زرقن ځنه علماء ویلو دا زرق چې جمع د ازرق دا د کوم انسان چې سترګې سم کار نه کوي کا سترګې شنی شي لگا نو زرق معنی کمزوری نظرونه والا، کمزوری نظرونه والا. عام دسی چې سترګې وي شنه شي د پلان کې نه کار نه کوي، نو نظر کار نه کوي. او چا ویلي چې زرقه شین سترګې دا مجرمان به الله قیامت پر ورځ باندې شین سترګې را راځي. نو سوال لري چې ولی شین سترګې برا پورته کوي؟ په دنیا کې خو خلک شنه سترګې بد نه ګڼي. جواب داري چې دا د عرب شنه سترګې بد شي، ځکه د هغې دشمنان په هغه وخت کې انګریزانو، نو ځکه به د شنو سترګو والا ته بد کتل. ښه خبره داسې ده دنیا کې عام د الله قانون داسې شنه سترګې چرچای مخې نورې بدن سپین وي لګ نو هغه بد نه ښکاري. او قیامت کې به داسې وي چې جهنمیان به توري او سترګې به شنې، دا به ډېر بد ښکاري. نو دا شین سترګواله چې دا عیب دی. بیا زرقا یتخافتون بینهم چپی چپی خبرې بکې په خپل من کې
پټه پټه خبره بکې په خپل منځ وای بای لبستم الا عشرتا سو وخت نه تیر کله مگر لس شپې دنیا کې مل لس شپې ورځې تیر کی یو بل تبرته وي الله وای منګه پویګو پاسمانه چې دی وای چې کله بوای امثلهم وخيار پدای کې عقلمن پدای کې بوي طریقتن چاغه بد پوی په لحاظ سره پدای کې ډېر پوی د لارې په لحاظ یعنی د پوی په لحاظ سره ډېر پوی هغه بوي الا بستم الا یوم تاسو وخت نه ته کله په دنیا کې الا یوم مگر یو ورځ سوال دا دی چې دته وخيار ولي و مقصد دې شریعه ادارې چې دا خبره ډیره په hebat دلالت کوي دا څوک چې وایي کنه چې الله سره دې تیری کوي دا دومره په hebat دلالت نه کوي خيار به وي hebat ډیر زیات دی نو سوال دا دی چې د څه ولي وایي چې الله سره دې ایو ورځم تیر کوي دې خو ډیر وخت کوي یو خدای وا تیر شوی عمر چې ارسم ډیری خو خلک یې لک شماري یو دارا دوی مدار چې د قیامت د عذاب مقابله کې دا ډیر معمولی دی او درې مداخه خبره مقصد څه دی چې خوشاله ورځ چې ډیری میکنه خو یا سرور قصارو د خوشاله ورځ خلک لګي شماري لکه او د خفغان ورځ چې نه دا وایام الحزن هغه تیوالو دیوی نو دا اصل کې پریشانی ډیره زیاته ده د قیامت ته هغه ته ډیره ورځي وای د دنیاي او څوره خوشحالي تیر کلی هغه ته د سیمه معمولی غونته کاری